د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده مهم پیغام. هغه ویلي دي هغه کسان باید محکمې ته وړاندې شي چې له نوریې څخه یې ویډیو کړې وه او نوریه یې هم محکمې ته غوښتې ده. د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده زیاتو امنیتي ادارو ته دا امر کړی دی چې باید د نوریې قضیه په جدي توګه وڅېړل شي. هغه ویلي دي آیا په رښتیا هم نوریه په یو کافي شاپ کې کار کاوه او هیڅوک پې هلته نه پوهېدل او نوریه په رښتیا هم مجبوره وه او کور سرپرست یې نه لرو. د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده دغه دواړه محکمې ته غوښتي دي او د قانون په توګه باید یو ته سزا ورکړل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده خپلو قاضیانو ته دغه امر کړی دی چې دغه کسان چې موږ درلیږلي دي اسلامي قانون سره سم ورته سزا ورکړل شي. د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده د زیاتو امنیتي ادارو ته دا امر هم کړی دی چې د نوریې قضیه باید په جدي ډول وڅېړل شي. آیا په رښتیا هم نوریې باندې هیڅوک نه پوهېدل چې دا یوه انجلۍ ده؟ بیا څنګه دغه کسانو ته خبر ورکړل شوی دی او له نوریې څخه یې ویډیو کړې ده او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده؟ دغه کسان څنګه خبر شول چې دغه هلک نه یوه انجلۍ ده؟ هغه خپلو قاضیانو ته امر کړی چې اسلامي قانون سره سم ورته سزا ورکړئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.